د بلخ ملي تلویزیون درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ. د دې ساعت خبرونو ته مو زه سید عمر احمدي هرکلی کوم. په بلخ ولایت کې ښوونځیو ته د مجاهدینو د جذب په موخه د تثبیت ازموینه واخیستل شوه. په یاده ازموینه کې د بلخ ولایت څخه 1800 کسانو برخه اخیستې وه چې د پوهنې وزارت د طرز العمل له مخې به دغه کسان په 11 او 12 ټولګیو کې شامل شي. بلخ ولایت کې له 1800 کسانو څخه د سویې د تثبیت ازموینه واخیستل شوه. د دغه ولایت د پوهنې رئیس وایي چې بریالي کسان به د خپلې سویې سره سم د زده کړو د دوام لپاره د لیسو په 11 او 12 ټولګیو کې شامل شي. این برنامه به خاطر مجاهدین است، مجاهدینی که در 20 سال از مکتب و از مدرسه به خاطر جهادشان از درس و تعلیم مانده بود. این به خاطر یک سهولت از اینا، به خاطر دسترسی به یک تعلیم و تربیهش این برنامه از طرف وزارت معارف ترتیب شده است. ورته مهال د ازموینې یو شمېر ګډونوال د اسلامي امارت څخه خوښ دي چې د زده کړو لپاره ورته زمینه برابریږي. دوی له نورو مجاهدینو څخه وغوښتل چې له شته فرصت څخه ګټه واخلي او عصري او دیني زده کړو ته دوام ورکړي. دا د مجاهدینو لپاره ډېر ښه یو زمینه د معارف خوا چې ورته برابره شوې ده، ډېر ښه فرصت یې دغه باید هر مجاهد باید فرصت د لاسه ورنکړي. و امتحانی که برگزار شده الحمدلله میتونه که به رشد موفقیت مجاهدین امارت اسلامی و دیگه د ترقی مجاهدین امارت اسلامی انشالله تعالی چیز کمک بکنه. د معارف ریاست څخه مننه کوو، تشکر کوو چې موږ ته دا چانس و دغه راکړه او دلته راغلي انشالله امتحانونه ورکوو. بس من ټول خوشحاله یو، د مجاهدینو خاص د مجاهدینو لپاره دی. د یادونې وړ ده په دې وروستیو کې په نورو ولایتونو کې هم له زرګونو کسانو ورته ازموینې اخیستل شوي، څو سویې تثبیت او وروسته د لیسو په 11 او 12 ټولګیو کې شامل شي. د بلخ ولایت د ځمکني ترانسپورت ریاست په تیر کال کې 245 میلیون افغانۍ عواید راټول کړي. د دغه ادارې رئیس وایي په دغه موده کې د ګڼې ګوڼې د مخنیوي په موخه د ښار څخه بهر د موټرو څو تمځایونه هم جوړ کړي دي. د بلخ ولایت د ځمکني ترانسپورت د تنظیم رئیس په 1402 کال کې د دغه ریاست د فعالیتونو او لاسته راوړنو په اړه معلومات ورکړل او زیاته یې کړه چې په مزار شریف ښار کې د ترانسپورت د تنظیم او له ښار بهر څخه د موټرو د تګ راتګ د منظمولو په موخه د موټرو ګڼ شمېر تمځایونه جوړ کړي دي. ترمینلونه مو د غرب خواته شبرغان د اډې په نام باندې یو اډه جوړه سوې ده چې مکمل د غرب د خوا د ولایتو د انخوی، میمنې او فاریاب ټول موټر ورې پکې تمځای دي، لغجې بارګیدي کېږي او مسافر لغجې انتقالېږي. د شرق خواته موږ یو ترمینل بختر وطن په نامه یو ترمینل جوړ کړی دی چې هغه د بدخشان او کابل او تخار څه ولایتونه دي دغه خواته لغجې انتقالات کول کېږي. او د ولسوالیو دپاره هم دولت ته په داخل نواحي د ښار کې ماډي ورته برابر کړي، لغه طریقه مسافر انتقالېږي. ښاغلي مجاهد همدارنګه زیاته کړه چې په تیر کال کې د دغه ریاست عوایدي سرچینو له لارې نږدې 215 میلیون افغانۍ عواید هم راټول کړي دي. عواید موږ له څو بخشو څخه عواید جمعوري کوو. یو 3% د عواید دي چې په د مسافربري موټرو څخه اخیستل کېږي او بل 5% عواید لرو چې داخل په اډو کې د تنظیم په مقابل د عرضه خدماتو کې اخیستل کېږي. بل عواید موږ د باربري غټو موټرو دي. د یادونې وړ ده چې د بلخ ولایت د ځمکني ترانسپورت د تنظیم ریاست د عوایدو یو مهمه څانګه ده چې شاوخوا 100 تنه کارکوونکي په دایمي او موقتي توګه پکې په دندو بوخت دي. د تیر 1402 کال په اوږدو کې د بلخ په کشندي ولسوالۍ کې 15 نوي جوماتونه جوړ شوي. د یادې ولسوالۍ د امر بالمعروف او نهي عن المنکر امنیت مسؤلین وایي دغه جوماتونو د جوړېدو سربیره د خلکو ګڼ شمېر عریضو ته هم رسیدنه کړې. د بلخ ولایت د کشندي ولسوالۍ د امر بالمعروف و نهي عن المنکر امر په 1402 کال کې د دې ولسوالۍ په کچه د 15 جوماتونو د جوړولو خبر ورکړ او زیاته کړه چې پر یو شمېر نوي جوماتونو هم کار روان دی. تعداد مساجد ولسوالی کشنده به 325 مسجد میرسه. 25 مسجد جامع است و باقیش مساجد صغیره می باشه و 15 مسجد در 1402
اعمار گردیده و به بهره برداری سپرده شده و هنوز هم یک 3 تا یا 4 تاش تحت کار می باشه. نوموړي دغه راز د دې امریت د شکایتونو صندوق ته د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو د لاسرسي په اړه هم معلومات ورکړل او زیاته کړه چې د یادې ولسوالۍ اوسیدونکو شکایتونو ته باید رسیدنه وشي. هر اداره که اگر کدام کوتاهی میکنه و همو عرایضش را به طور صحیح بررسی کرده نمیتونه و هموطنان ما میتونه که در اینجا شکایت خود را همراه ما شریک بسازه و ما همراه او اداره زیرب تماس میگیریم و مشکلشون را انشالله حل میکنیم. د یادولو وړ ده چې اوس مهال په بلخ ولایت کې شاوخوا 3540 جوماتونه شتون لري. د بلخ ملي تلویزیون درنو لیدونکو دا و د دې ساعت خبرونه تر بیا مو الله مل ښه وخت.